بیا چې کله راغلی دلته مکې ته، مکې څومره غربت ژوند د پیغمبر کومه سختي به زه بیان کړم. بیا چې کله د 1 شپېتو کلو شو، یو بچی الله ورکو ابراهیم، او هغه بیا الله واخیست. ټیک شو، دا بچی به دومره ګران و چې هره غرمه به نبي علیه السلام راغلی، په غېږ کې به یې ونیو، ښکل به یې کړو، مچې به یې واخیستل او بیا به یې د مور غېږې کې ورکړو. مازدیګر یې لمونځ کړی و، صحابي راغلی و، یا رسول الله د ابراهیم سلګۍ دي، آخري سلګۍ دي. نبي علیه السلام د مسجد نبوي نه دومره تیز ووتو چې صحابه وایي موږ ورپسې منډې کړې، زموږ د ولو نه څادرونه پرېوتل. دومره وخت چا سره نه و چې دا څادر یې راخیستی وی خپل. وایي چې کله ورسېدو نو د نبي علیه السلام بچی دا د مدینې په غټه سطحه باندې حوالي ورته ویلی شي، هلته د نبي علیه السلام بچی و. وایي هلته چې څنګه ورسېدو د نبي علیه السلام د دننه کېدلو سره د ابراهیم ساه الله واخیسته، دا بچی د نبي علیه السلام. وایي نبي علیه السلام ورغلی او په مخ مبارک یې دا خپل بچی ښکل او بیا د نبي علیه السلام وارخطا او داسې دورې وهلې، ګرځېدو، زړه ټوټۍ الله واخیسته. عایشه به وایي قسم مې په رب چې کله ما پیغمبر دومره وارخطا نه و لیدلی لکه په دې ورځ چې وارخطا و، داسې دورې وهلې. وایي ما ورته ویل چې د الله پیغمبره، الله هر پیغمبر ته یوه دعا ورکړې، ته د الله نه دعا وغواړه چې الله ستا دعا قبوله کړي، ابراهیم را ژوندی شي. وایي ما ته وایي چې ای عایشې، قسم په الله چې دا دعا الله را کړې، که زه اوس الله ته لاسونه اوچت کړم الله به ابراهیم ژوندی کړي، خو دا دعا د محشر په میدان کې د امت د ګناهګارانو دپاره ما ساتلې. دا دعا زه د ابراهیم دپاره نه غواړم. دومره مهربان، دومره مشفق، د بچي نه په مونږ باندې ډېر مهربان پیغمبر. بیا چې کله دا بچی خاورو ته سپارلو نو د مدینې ټولې خاورې وي. نبي علیه السلام خپله غېږ کې نیولی او دا خپل بچی ابراهیم دی داسې راوړو چې دې خاورو ته راورسېدو د نبي علیه السلام سترګو نه اوښکې راغلې. صحابو ته ویې زه دا خپل بچی نشم دفن کولی. دا یې صحابو ته وسپارو او بیا صحابو دفن کړو. بیا د دغې تورو خاورو سره زما پیغمبر ناست دی، د دې تورو خاورو سره، او د خپل بچي په غم کې د سترګو نه اوښکې ځي او بیا وایي چې القلب تحزن، ای زما بچیه قسم په الله زړه مې ډک دی او د خفګان نه ډېر خفه دی. والعین تدمع، بچی سترګو نه مې اوښکې ځي. او یا ابراهیم انا بفراقک لمحزونون، بچی ابراهیم ستا په فراق زه ډېر غمجن یم. نو د هغه بچي دپاره دعا نه کوي او هغه دعا یې زما او ستا دپاره ساتلې چې د محشر په میدان کې به دا زما امتیان بیا اخوا دېخوا نه شي مانه چې جنت ته ځان سره بوځم. او بیا چې کله حمزه شهید شو د احد په میدان کې، دا زیګر کافرانو راویستی و چیچلی و، د غوږونو او د پوزې نه هار جوړ کړی و. دا د پیغمبر تره وخه، تره داسې اسانه خبره نه ده. وایي پیغمبر د دې حمزه د جسد سره ګونډې ووهلې. صحابي وایي د خولې نه خو ژړا ونه وتله، خو د سینې نه دومره تیز اواز ووتو چې زه لرې ولاړم، ما د سینې اواز واورېدو او پیغمبر ژړل. او بیا وایي ای زما تره، که په امت کې غلط رواج نه جوړېدی قسم دی ما به نه دفن کولی، د قیامت د ورځې پورې به ما پریښی وي چې خلکو ته پته لګېدلی وي چې د دین دپاره محمد مصطفی خپل تر څنګه پریښی قربان کړی. دومره سختۍ تېرې کړې، دومره سخته زندګي دا د نبي علیه السلام وه. بیا په اخري کال باندې